راشد خان تازه څه کار کوي؟ د پریزنټا څو ماشومان پیدا شول او همدارنګه ضیاءالحق مرخیل تازه څه وویل. مهم تازه خبرونه در سره په همدې ویډیو کې شریکوم، نو ویډیو تر اخره وګورئ. خو مخکې له دې چې د پریزنټا او راشد خان خبر در سره شریک کړم، دا باید ووایم چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هغه څه چې په دې وروستیو کې افغانستان کې پیښ شول په دې معنا دي چې سویلي پوله کې د روسیې د امنیت لپاره لا نورو ګامونو ته اړتیا ده. پوتین ویلي دي د روسیې د امنیت لپاره د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره مرسته پکار ده. ضیاءالحق مرخیل د ننګرهار پخوانی والي ضیاءالحق مرخیل وایي چې د نظام په سقوط کې ټول هغه خلک مسؤل ګڼل کیږي چې د تیر جمهوریت برخه وو. نوموړي له یک تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې ټوله ملامتي پر اشرف غني اچول بې انصافي ده. سیاسي څیرو د ولایتي جرګې او ولایتي شورا وکیلانو ډیر د جمهوریت تخریب کوه. راشد خان په خپل انسټاګرام باندې اعلان کړی دی چې ډیر ژر به خپل RK19 په نوم د جامو برند پرانیسي. هغه د یاد برند لپاره په انسټاګرام ځانګړې پاڼه جوړه کړې ده او په هغې خپل هغه عکسونه خپاره کړي دي چې د دغه برند په نوم یې تور او سپین شرټونه اغوستي دي. د دغه برند نوم د راشد خان د نوم او په کرکټ کې د هغه د شرټ لباس مخفف دی. پښتونخوا د محکومې پښتونخوا یو شمېر پښتانه فعالان وایي چې د پاکستان حکومت د TLP سختدریځې ډلې مشر سید رضوي خوشي کړ، خو امن غوښتونکی پښتون علي وزیر لا په زندان کې دی. دوی زیاتوي چې د پاکستان حکومت له پښتنو سره توپیري چلند کوي او یو هیواد کې دوه قانونه نور ورته د منلو وړ نه دي. پریزنټا د سریګیسي له لارې د غبرګونو ماشومانو مور شوه. هغه وایي چې د خپل ژوند له دې نوي پړاو څخه خوښه ده او خپلو ماشومانو ته په کورنۍ کې ښه راغلاست وایي. د دې نه منلو وړ سفر برخه کېدو لپاره د ډاکټرانو، نرسانو او زموږ سرویګیټ څخه ډیره مننه. باید وویل شي چې پریزنټا یوازینۍ اداکاره نه ده چې په کور دننه کې د سریګیسي یا د بل چا رحم په کرایه کېدل له لارې ماشومان زیږولي. سوداګرۍ د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي دي چې د روان کال تر پایه به لا تر 100,000 ټنو جلغوزي چین ته صادر شي او نږدې $1 میلیارډ عاید به ترې ترلاسه شي. درنو لیدونکو دا او تر دې مهاله ډیر مهم خبرونه چې موږ له تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کړل. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره مو که تر اوسه زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ. تر بیا مو په الله سپارم. ښه وخت.